مهربانه څښتن تعالی په ستر نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ملت غږ راډیو د یوټیوب چینل کتونکو سلام مینه درنښت مې قبول کړئ. په دې هیله تاسې به ښه یاست، د ژوند چارې به په خیر تېرېږي. عزتمنو لیدونکو، د جمعې مبارکې ورځ د میلهوال خپرونه راپیل شوله چې د لارې زه حکمت الله حکمتي ستاسو چوپړ کې حاضر شولم. تاسې راسره اوسئ. په پیل کې هم ښکلي شاټونه تاسو وکتل د میله ځایو ده. کوم ځای ته راغلی یم تاسې انشاءالله ښه پوهېږئ چې د کندهار عینومېنه. دلته نو په عینومېنه کې زیاتره ځوانان کرکټ ترسره کوي، زیاتره میله ترسره کوي. هغه تر ټولو غټ د سیټا چوک چې زیاتره خلک یې په همدغه نامه سره پېژني، دلته راغلي یو. راسره اوسئ. زه به تر ځوانانو ورځم. 10 دقیقې څخه مخکې ښایسته ښکلی باران ترسره شو. وروسته نو داسې لږ ژلۍ هم وسوې. نو بیا هم ځوانان څه وایي، ځوانان میله څنګه ترسره کوي؟ راسره اوسئ، موږ له تاسو سره یو. بیا هم په خیر اوسئ. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن د جمعې مبارکې ورځ د کندهار ښار د عینومېنې سیمې ته راغلي یو. دلته نو د 10 دقیقو لپاره شدید تیز باران دغه څخه وروسته بیا ژلۍ، او تاسو وینئ چې د سره او زرغونې نښه یا نښه چې دغه تر ډېره حده پورې په د کال په ابادۍ باندې، یعنې کله چې کال آباد وي بارانونه ورښتونه زیات شوي، بیا نو باران سړک او تاسې وینئ. تاسې راسره اوسئ ګرانو لیدونکو. د ملت غږ راډیو چې څوک موږ تعقیبوي، همداسې د یوټیوب چینل د ګرانو کتونکو راسره اوسئ. د ځوانانو سره مرکې کوم د مینهوال تر څو د دې غږ تر تاسو بیا هم په خیر راسئ ګلونو لیدونکو. تاسې هم د ملت غږ راډیو د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو د ملت غږ راډیو ښکلي راپورونه، خپرونې، همداسې نور ښایسته کلیپونه تاسې ووینئ او خوند ځینې واخلئ. د کاري صاحب سره مخ سوی یم. دلته نو په همدغه ښایسته میله ځای کې کرار لري، باران هم پر سوی دی، ډېر خوشحاله دی. د ده سره به غږېږم، د هر څه نه مخکې سلامونه جوړ کړئ. ماشاءالله. کاري صاحب سره نږدې شه. آفرین. ښایسته نوم دې ماته او لیدونکو ته وښیه. نوم مې نصیب الله دی. نصیب الله جانه څومره خوشحاله یې؟ والله ډېر زیات خوشحاله یو. د الله رحمتونه را باندې اوري په د نن د جمعې په مبارکې ورځ باندې. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. په میله کې څه ته زیات لیواری تر څو همغه ترسره وکړې نصیب الله جانه؟ والله میلې خو ډېرې ښه په خیر روانې دي، ښه ښایسته ښایسته ځوانان راوتلي چې د عینومېنې منظره دغه د باران اوس ګرده سره لانده کله. ښه بلکل. باران وسو، باران څخه مو څومره خوند ترلاسه کړئ؟ باران څخه والله ډېر خوند ترلاسه کړئ. دلته ناستلو بس یو دمه باران شروع شولو، دونې راسېدلي مې نه شو رانڅولی وایي بیخي زیات چې لانده کړو. د عینومېنې سیمه ده، عینومېنې ته ستاسې هغه موقعیت، یعنې د کومه ځای تاسې دلته راغلي یاست؟ دا موږ د جخوجې څخه راغلي یو. د جخوجې څخه. قدرمنو لیدونکو، جخوجه مشهوره سیمه ده، د همغه څخه دلته راغلی ښاغلی نصیب الله جان. نصیب الله جانه، د ورځې دنده مو څه ده؟ څه کار کوئ په عادي ورځو کې؟ عادي ورځو کې بس دغسې سبقان وایو، کله کله
جیپ هم لرو. ډېر ښه تاسې بریالي اوسئ په خپلو چارو کې. نصیب الله جانه دا راته ووایاست چې دلته زیاتره پر دغه علاقه باندې کوم ځوانان چې میله ترسره کوي هغه یې وخت په ستونزو کې وي، ځکه چې دا موټر سایکلان ځوانان زیات ځغلوي، هغه سره په تکلیف یې و د هغه سره ولا ډېر ماشومان په تکلیف دي، سپین ږیري په تکلیف دي، نور ځوانان په تکلیف دي. دې څه مې ډېره هیله ده چې دوی دا موټر سایکلان ډېر نه وځغلوي. دا زموږ د وطن بې اتفاقي راځي، ځوانان خوږوي، خپل ځانونه خوږوي. خپله لاسه ګوله لاسه و خپله لاسه ګوله لاسه وایي. ډېره مننه آباد اوسئ. نصیب الله جانه مهرباني وکړئ په وروستیو کې ټوکه زمزمه خاطره سره شریکوئ چې په ښایسته غږ کې جدیدونکي خوشحاله وساتئ. په ښایسته غږ ټوکې خو ولاکه داسې یو ښایسته نعت شریف راته ووایه راځه. نعت شریف په څه رقم کې درته ووایم؟ بس چې ستا خوښ یې، ځکه ماشاءالله میلهوال ټوله درته په تمه دي جدیدونکي، خو نو بیا هغه کوچنی ماشوم هلته وینې هغه درته په تمه دي، وایه کاکا ترنم کوي. کاکا ترنم کوي وایي ازادي دې مبارک شه، طالب جانه خپلواکي دې مبارک شه، په لوړو لوړو غرو کې اوس دا مینې عینو مینه د مینې د ځواني دې مبارک شه. واه 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 د غرو نه راشوه شوې غیرتي یې ننګیالی یې، ته یو ګل یې یو زمری یم له یعقوب زړګی. ډېره مننه. اخر کې دا راته ووایاست چې د امنیت ډاډ و میلهوال ته تاسو څومره ورکولی شئ؟ امنیت څومره امنیت خو انشاءالله اوس په 100% کې امنیت غلو و داسې لچګۍ و دا شیان نشته، کس په کس غرض نشته. یو د دا پایې والا څه ډېره هیله لرو چې معنا دوی پایې نه کړي په پورته ښه ارام واوسېږي، ګلان خراب چې زموږ عینو مینې ته بس دا ښه خپلواکي کس په کس غرض نه وي. موږ دغسې هیله لرو. له تاسو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. اباد اوسئ، ښه ژوند. سلامت اوسئ. ګرانو لیدونکو بیا هم راسره اوسئ، تر نورو ځوانانو میلهوالو ورځمه. موږ له یاده مه باسئ، خپرونه لا هم جریان لري. ګرانو لیدونکو بیا هم په خیر راستئ. همدغه ښایسته میله ځای دی، دلته نو بیخي ګڼ شمېر هېوادوال میلهوال شتون لري. یوه خبره عزتمنو لیدونکو چې دلته زیاتره میلهوال چې راځي، یعنې هغه د چا خبره سر بیخي ځینې وټکوي. د دغه ځینې کورونو څخه چې موټر سایکلان تاسې پخپله ولیدل چې بیخي بې احتیاطي زیاته کېږي، حتی اوس موټر سایکلان یوې خوا ته پر بایسکلانو هم پایې پورته کېږي. نو څنګه چې دوی دغه کړنې ترسره کوي، د دغه ورور څخه هم ځینې پوښتنې کوو. په پیل کې دلته راځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله بخیر. خیر اوسې، ډېره مننه. نوم دې ماته او لیدونکو ته وښایاست. نوم یې صفي الله دی. صفي الله. صفي الله جانه د جمعې مبارکې ورځ ده، ته دا راته ووایې چې میله څنګه ده؟ میله بیخي خوندوره وه. باران لوند کړی یې؟ باران ولا لوند کړو، میله خوندوره ده. پر لار را روان وو او دلته به را ښه څه لانده کړو، ژلۍ ښه باران وشو. ډېره مننه، خوشحاله اوسې، آباد اوسې. ته دا راته ووایې چې څنګه راغلاست، پر څه شوي او ته بیخي زیات لوند یې؟ موږ ولا پر سایکلانو راغله، اولته ناست وو، ژلۍ را باندې چیز شوې، بری لانده خشته کړو. ښه ډېره مننه. او ته دا راته ووایې چې په بایسکله یم که موټر سایکل یا په دواړو موټرسایکلونو. دغه کوم ځوانان چې دلته بې احتیاطي ترسره کوي، مثال موټر سایکلان دا پایې او ټکان کول، دغه هغه مفید داسې یو ګټه یې راوښیه چې هغه باره لیدونکي مې استفاده ځینې وکړي، او که چېرې ګټه نه لري نو ولې یې ترسره کوې؟ هېڅ ګټه نه لري. دا خو ایله دغه دی وجه چې ځوان سبره خوږ دی، یو بیچاچي دی، او ځوان په وایي، یو کوچنی په وایي، بیچاچي دغه ځوان هم خوږېږي، دی خپله خوږېږي. د ځوانان ګره خو دی خپله موسیقال هم خوږي، دی هم خوږېږي. مخ ته روزي د موټر والا دا مجاهدین ولاړ دي، وجه هغه سره کنټرولوي. نو په دې هیله چې مجاهدین همداسې کوم ټولنه چې همدا رقم څه ترسره کوي، هماغه مشرانو ته توصیه وکړي. په بار بار په ځینو خپرونو کې یادونه کړې ده. په هر حال له تاسو ډېره مننه. اوس څه پلان لرې په میله کې چې کله باران وسي نو بیا داسې موسم ښایسته به دی، کال آباد دی نه؟ مهرباني څه پیغام لري مخته کومه میله ترسره کوئ؟ څه سره رانیسئ، څه شی خورئ؟ میله اوس د دې ګوړۍ کښېني سره وچ سوه، بره شی مې سره راوړو، بره د دې کښېني ګوړۍ بلا ورو پاتې سوی شوه. ښه ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. که په وروستۍ کې لیدونکو ته کوم پیغام لري مهرباني وکړئ. ښه ځوانان ته مې پیغام پرېښود چې موټر سایکلان دې نه ځغلي. زه ډېره مننه. لیدونکو بیا هم راسره اوسئ تر څو نور ځوانان ورځو. ما همراه شم آصف.
ګرانو لیدونکو بیا هم په خیر راسئ. دلته راغلی یم د بل حاجي صاحب محترم سره به غږېږم، مرکه به ورسره کوم. د دې چاپېریال او د دې میله چې زه دلته راورسېدلم لیدونکو ډېر زیات مې خوښ سو او دغه څه چې تاسو وینئ صمیمي صاحب تاسو دغه څه په لیدونکو باندې ووینئ زیات ډېر ښه خوند کوي او نه پوهېږم چې په کومه خوشحالۍ کې دغه څه ترسره سوي دي. واده سوی دی، کوزه شریفه سوې ده او که نه داسې یوه جوړه ترسره سوې ده. وخت چې کله په پښتني رواجونو یا کوم څه چې همدا مهال شتون لري هماغسې چې بس داسې یو کلیزه وي یا داسې بل څه وي بس خامخا موږ تاسې ورته مالیده وایو. نو دغه څه ډېر زیات ترسره کېږي. په خاص توګه بیا د سرور چهارشنبه خو بس په اصطلاح کې ټوله کوي، خو د واده جریان یې زه بولم نور دا چې څه پېښ سوي څه پېښېږي دا حاجي صاحب سره خبرې کوو. نو په پیل کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام محترم دایم راول. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه د ملت غږ راډیو د یوټیوب چینل کتونکي تاسو ګورئ. میله د میله ځای دی او ډېر زیات ښایسته ماحول دی ځکه چاپېریال ټوله داسې دی چې بس داسې ښه فضا ده او داسې ښایسته نری شمال هم چلیږي. ښایسته نوم دې ماته او اورېدونکو لیدونکو ته یاد کړئ. مننه. زما نوم سلیمان شاه دی، نو اوسېدونکی د دغه ښار یم د پدرې او دا مې زما ملګری چې ولي احمد خان او دا محیب الله او دا د هغه شی دی. ماشاءالله ماشاءالله. نو نور ملګري مو پر لارې چې را روان چې تر اوسه لا نه دي رارسېدلي. تر اوسه لا نه دي رسېدلي. موږ دلته چیز باران وسو دا جلۍ نو کوي پس کړلو نو ډېره مو هوا کېده چې وخت ته راسو هغه جلۍ وځنډولو. ژوندی اوسې هغه اسه مبارکه. ډېر ښایسته ماحول دی، په دې خاطر مو ځان راورسوئ چې ښایسته هوا ده، ډېره ښایسته هوا ده. ژوند تاسې زنده‌باد. هغه صاحب لومړی دا راته ووایاست چې د سهاره څخه میلې ته راوتلي یاست که نه همدا اوس چې تر ډېره حده د ماپښین له طرفه ځوانان او میلهوال میله زیات ترسره کوي، سهار که اوس؟ موږ خپله اوس رالو. تا مخکې وړاندیز وکړئ چې دلته دا مالیده آمده سوې ده، دا په کومه خوشحالي کې زه به دا در مخه درته ووایم. نو دا داسې و چې پرون د شپه مې د وراره واده چېر سوی دی، نو دا د هغه په خوشحالۍ کې د مالیده کور یې ترتیبوله. هلته کور نور میلمانه وم، هغه د ښځمنو پر حساب باندې هغه درېیمه و هماغه خپل استحقاق د ملګرو د راواخیستې چې موږ به هلته په میله کې وخورو، خوند به پر واخلو، د ښایسته هوا څخه ښایسته فضا څخه به خوند واخلو. نو په دې خاطر موږ د سهار د خوا میله نه کړه ځانګړې، یوازې د ماپښین د خوا مو وخت ورته ورکړي چې یوازې ماپښین راسو دلته میلمانه وو. او د وطندوس صاحب د ښاغلي بسم الله وطندوس صاحب هم مالیده ډېره خوښه ده او خوښه وه، بیا بیا وروسته هم خوښېږي. نو بس ژوندی دی اوس چې هر ځای یې. اغا صاحب دا راته ووایست چې په ملګرو کې کوم ملګری زیات در باندې ګران دی چې کومه ښېګڼه پکښې کوي؟ ملګري به خو ټوله راته ګران دي، ټوله ملګري، ټوله افغانان، ټوله کنداریان، ټوله پښتاني دي راته ژوندي دي. خو هغه ملګري ډېر راته ګران دی چې رښتینی یې بغیر د کم مقصد او بیا پلانه نو د چا سره ملګرتیا ساتي. موږ ته هم خدای دونې وس راکړي چې ټولو ملګرو سره رښتینی ملګرتیا وکړو. موږ ته دې اول خدای پاک دونې وس او توان راکړي. بلکل ډېره مننه. او تاسو ته د واده د وراره واده زیات مبارک وي. موږ ته به سره شیریني همدا وي که یا بل څه به وي؟ ولا خو دلته تصادف سره مخامخ سوي یو بیا به انشاءالله زموږ دغه د ناستې ځای دی په عام ورځو کې موږ ډېر نه ځو داسې هغه ډالې ته، ځکه ډېر بیروبار زما خپله ډېر بیروبار په شخصي نظر نه خوښېږي. زه بس دغه عینومین ته دغه منطقې ته راځم که ژوند بیا به تاسې راسئ پر دا ځای به شیریني نور هم درکړم د خیره. که زه نن خبره وایم ما به ښه دی ناپسه پکې کوم پاته و هغه به مې هم راوړی وای. نو اوس خو دا ستاسې سره شیر کوو، حتمي بیا راسره خورو. اغا صاحب یوه لنډۍ ده وایي د خدای په امان زه درنه ولاړم، د خدای په امان زه درنه ولاړم، زما د ناستې پر ځای وکره ګلونه. نو که چیرې و خو د دې کنې نو بس بیا ګلانې د خیر ښه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. د میلهوالو رویه څنګه ده؟ تاسو چې دلته کله راځئ اکثریت ځوانان د ځانو سره بې احتیاطي کوي، موټر سایکلان ځغلوي، حتی په
څو خپرونه کې موږ ډېر یادونې کړي دي، خو بیا هم دغه سلسله جاري ده. دلیل یې څه دی او باید څه ترسره کړي په راتلونکي کې؟ زه خو په آینده کې او ټوله زموږ هغه کورنۍ تربیه باید خپلو کشرانو ته ورکول سي. د موټرسایکلانو د ځغاستې په باره کې، د موټرانو د ځغاستې په باره کې، چې یوازې د ځان د خوښ په خاطر نه د یو بل مسلمان خیال باید وساتي، ټوله خوشحالۍ ته راوځي او ښه په ذاته یې ګړی د جمعې ورځ د فارغت ته راوځي، نه د دې دپاره چې ټپ واخلي. نو زما ټولو دوستانو ته ټولو پښتنو وروڼو ته چې خپل کشران باندې ډېره څارنه وکړي، ډېره تحقیق کوي. دا یو هېڅ نامیتوب نه دی چې سړی وګوري چې زما اولاد داسې موټرسایکل ځغلی، داسې موټر ځغلی، او باید هغه ډېر تعقیب کړي خپل کشر. او د هغه څخه وروسته مې پر چارواکو باندې، پر ترافیکي چارواکو باندې چې پر دې باندې سخته پایبندي ولګوي، او په هره معنا چې د نقده جرمانې په باره کې، خصوصا د ونډه والا موټرسایکلان ډېر موټرسایکل ځغلی، هېڅ زما په شخصي باندې پر دماغ ښه نه لګېږي. نو خدای دې دوی ته هدایت وکړي. الله امین. ډېره مننه آغا صاحب، ژوندی اوسئ، تاسې آباد اوسئ، د خپلو ټولو ملګرو سره رب مو بس پر کورنۍ باندې نور هم داسې خوشحالۍ راوله تلپاتې چې هغه بس د چا خبره بس تر ډېره حد همداسې دوامداره اوسي. آغا صاحب په وروستۍ کې یو څه به راسره شریکوئ، ټوکه زمزمه خاطره او داسې که چیرې څه نه وي بیا نو ښایسته پیغام هم له تا اورو، ځکه خوږې دي خبرې دي، نو مهرباني له تاسې اورو. والله خو د وخت په تېرېدو سره مې ذهن کمزوری دی، نه مې ټوکه نه خاطره ده کس مخ ته راځي. شنې چای، هغه په اصطلاح چې کندهاري چای، ولا صمیمي صاحب زه خپله یو وخت داسې احساس وکړم چې زموږ کندهار د هېچا څخه پاته نه دی، مګر چې کوم کسان داسې وي چې په میلهځاییو کې داسې موټرسایکلان همداسې نور بد رویه د ځوانانو له طرفه، هغه بیا نو میلې بیخي داسې پکه غوندې وي چې په هغه سره ځوانان مایوسه سي. هغه ځوانان چې د ټولنې د غم ورسره وي، ځکه که چیرې د ټولنې غم نه ورسره، هغه به دغسې صرف نظره ګرځي. نو ماشاءالله بس ښایستې چای دی. نو آغا صاحب ته دا ګیلاس در پورته که او زه به هم چای ستا شوق چې شته کېږي، موږ دلته خرما هم لرو، دغه زه به دغه مالیده شریفه مالیده د سره واخه یو کلچغه، او ته دې به د خیره سره ښایسته پیغام ووایې. ښایسته پیغام یې که پیغام نه وي بیا نو یوه ښایسته ټوکه یا خپل د ژوند یوه ترخه یا جالبه خاطره وي. بس ما پیغام دغه دی ټولو وطنوالو ته چې یوازې به د علم طرفداري کوو، علم به موږ په دغه وطن کې خپروو او هغه موږ تر هره کم لوړ مقامه پورې رسوي. زما ټولو وطندارانو، پښتنو وروڼو ته، خاص او خاص کندهاري وروڼو ته، ډېر لوی کندهار سمت ته، چې موږ چې سیال د سیاله سره برابري، بل مو هېڅ شی نه برابري، یوازې مو علم د سیاله سره برابري. عصري زده کړې یې وکړئ، هېڅ کشر و مشر د علم څخه مه پرېږدئ. مه دې ته مه ګورئ چې دا یو کشر دی نسي ولی او دا ښځینه ده نسي کولی، هر څوک یې کولی سي. که غواړئ چې کورنۍ تربیه ترلاسه کوئ نو علم وکړئ، هغه اول جیني وکړئ بیا عصري وکړئ. په دې کې مو د ژوند کامیابي، د دنیا او د آخرت کامیابي مو ده. دا زما د وطنوالو څخه ارزو ده، علم وکړئ. خوشحاله اوسئ آغا صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ، د ملګرو سره تل خوشحاله اوسئ. ژوند ستاسو پر ژوند لا هم برکات وي. امین که امین که. خوشحاله شولو چې ملت غږ راډیو موږ ته دا موقع راکړله، زموږ یو د زړه کوچناک بړاس کې وایستی، ځکه زړه خو مو ډېر ډک چې بیا د خدای داسې یو موقع مشترک چې زړونه مو خالي کړو. ډېره مننه ملت غږ راډیو او د ملت غږ د یوټیوب چینل لیدونکي. تاسې داسې اشخاص چې کله وینئ، انشاءالله زه باوري یم چې تاسې به 100% خوشحاله یاست. زه هم هڅه کوم چې تر څو نورو ځوانانو سره وغږېږم، خبرې ورسره وکړم، د هغه د زړه براس د زیات ارمانونه ورسره نو تاسې راسره اوسئ. زه انشاءالله تر نورو ملګرو ورونو هم ورځم او تر څو چې د هغه سره غږېږم، راسره اوسئ، موږ له تا سره یو. بیا هم په خیر راسئ عزتمنو لیدونکو.
ماشاءالله ښایسته ځوانان دي دلته نو بیخي زیات میله شتون لري د هر یوه سره چې غږېږم د هغه په زړه کې زیات څه وي زیات ارمانونه وي او زیات غواړي چې وګرځېږي میله ترسره کړي دلته نو د عینو مینه ماشاءالله هره سیمه ځان ته ښکلا لري او هره سیمه د میله ځای ته تفریح لپاره ښه مناسب ځای دی تاسې هم میلې ترسره کړئ داسې سیمو کې تر څو ژوند ته مو ښکلا په برخه کړي میلې ډېرې ښې وي او په ښه ماحول کې بیا ډېر ښه خوند کوي او ډېر ښه راځي داسې میلې دغه ورور دلته ناست دی د ګڼ شمېر ملګرو سره زیات ډېر خوشحاله و تاسې وینئ د چا خبره وه چاکلیټان په اصطلاح کې چاکلیټ او داسې نور څه خو دا چې دوی څه نوشیجان کړي دي څه وخت راغلي دي ولې راغلي دي د ده څه به خپله واوره سلامونه جوړ په خیر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو تاسو هم ستړي مه شئ په خیر راغلي یاست ټایم راول هر وخت ډېره مننه خوشحاله اوسئ ما ته او د لیدونکو لپاره چې ښایسته نوم یاد کړئ تر څو تاسو وپېژنئ زما نوم جانان دی د کندهار ښار اوسېدونکی یم د پنځمې ناحیې همدلته راوتلي نومې ته د ماپښینه 3 بجې 0 بجې وخت و زیات کم بس نه راووت تفریح مې وکړله جمعې ورځ ده نو د جمعې ورځ هم تاسو ته معلومېږي ټول میله بس راوځي شاوخوا ګرځي تفریح کوي ډېره مننه میله څنګه ده او نن پر دغه سیمه باندې باران هم وسو والله باران وژلی وي ټېر ټېر باران وسو ما دې ګورو به بهیږي پر دغه منطقه باندې تقریبا که وګوره اخوا ته هم زیات میلهوان ناست دي دې خوا ته هم ډېر زیات میلهوان ناست دي او تقریبا تر ډېره حده دا رقم داسې 50% ژلۍ هم وسوې ژلۍ و بعد باران سره ګډ وډ و ته باد مخ اخیستې و وروره داسې حال ما د موټر هنداره شوه د هنداره څوک ماته نه کړي لاس مرګ شوی اوس هنداره ماته نه کړي ګټ وي بالکل ډېره مننه دا راته ووایاستې چې د څو ملګرو سره دلته راغلاست تقریبا 15 نفره یې انشاءالله 15 نفره وسایل یا وسایط بس و بکسل دا سره دي موټر دي بس دا یو ورته ولاړ دي په دا موټر کې به د خیر سره اوس ما بیایې او که یونس سمیمي کیمرامین صاحب ټوله بیا یم ګرد سره ځایېږي موټر خو دغه منیت پراخ منزل اسان دی ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته خبره عزتمنو لیدونکو نیت صفا منزل اسان کله چې نیت صفا وي منزلونه اسانه وي نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ څه ډول میله دې خوښه ده په میله کې یعنې ځینې وخت داسې چې تر ډېره حده پر خوړو باندې کیسه وي اشپزي وه که کښته یې که پورته یې که دا کیسه ده ځینې وخت بیا چکه یې ورکې دلته داسې عادي ناست واست نه پوهېږم چې دغه څه مو ترسره کړه که یې وروسته کوئ یاره خو تر اوسه مې ترسره کړې زموږ خو نو ماپښین راووتو نو بادخلي او شیدې او ترموز او چای مې سره راوړلې بس د دلته سره راووتو خپله تبدیلاوه مو سره وکړله بلکل نو ښایسته موسم دی هوا ښایسته هوا موسم دی پسرلی دی والا خو نو هرې خوا ته ګورې شینګیا ده بس هره خوا شنه یي ډېره مننه خوشحاله اوسې راوستو دې ته خپرونه میلهوال خپرونه ده ځوانان بېلابېل سره شریکوي ټوکې زمزمې خاطرې په ښایسته غږ کې به دې څه واورو او داسې بیداره ځوانه ته معلومېږي دغه پر چا باندې وخت دا رقم چې بس څوک ترنم زمزمه چمتو کوي او په ډېرې بخښۍ سره سیمې صاحب راته اشاره وکړه تر څو ووایي د نامه پوښتنه یې وکړه موږ بیخي داسې ماحول ته پته وه چې دا ښایسته وه ښایسته موسم دی خو نوم خو مې ورته یاد کړي ولې زما څخه هېر سو ځکه یو وخت داسې جانان یاره یاد کړی بې نه یي سیمې صاحب دغسې وایي ښه وایي راسه موسم لیونی سوی دی باران وریږي که څنګه دی ښه جانانه وروره هغه سره شریکه چې زما لپاره د کیمرامین صاحب لپاره او داسې ملګري چې ناست دي د ټولو لپاره خوښۍ احساس دی زمزمه ده ټوکه ده خاطره ده او که چیرې نه وي داسې یو ښایسته پیغام راسره شریکه تر څو هغه میلهوال چې دلته راځي مثبته ګټه ځینې واخلي والله به زه یو خبره سره شریکم چې هر ځای څوک ځي میلې ته باید دا چاپېریال پاک وساتي دا یو دوم دا موسم ښار دی باید خوا پاکې وساتل شي باید میلهوال ښه خوا پاکې ښه ژوند وکړي او دا بې ځایه جنګجالونه یا جنګونه سره کوي څوک داسې بېدرکه مسخرې سره کوي دا مې بس په معمول شي یا خرابوي ښه په زړه پورې انډیوالان چې بس ښه مجلس وي ښه خندا وي که چا مثال غټه میله یې سره جېبونه یې بندې کړي وروره د غرمې سره راوتلي غرمې په مخ کې سهار راوتلي او ځینې ماپښین راوځي ځینې څنګه خو نو رقم دي چې ښه په زړه پورې انډیوالان یې او د انډیوالي ډېر ښه خوند کوي او دا مې پل هم ښه پښ دي ښایسته یې بره ډېره مننه آباد اوسئ
ډېر زیات خوشحاله سولو تر تاسو پورې چې راورسېدلو په وروستیو کې بیا هم هغه کسان یاد کړئ چې پر تا ډېر ګران یې او نما یاد کړئ چې تر څو سلامونه ورته ولېږئ هغه به ډېر درڅخه خوشحاله شي. ګران خو ډېر دی بس زما چې ورک به دی یا ورک به نه یم انشاءالله. یو مې بس ډوډۍ انډیوال کړی دی اوس زار تشریف ته کړی دی بلخ ولایت بلخ ته تللی بس عبدالله جان نو ته ولې نه پسې تللی؟ زه خو بس دی دغه د ورور سره ولاړ یم موټر یې پورته نو پرون مې ټلیفون سره چې دا دغه مکور باندې ډوډۍ خورو نن بس نو شاید دی به هم رسېدلي نو کوه ټلیفون نه دی ورسره کړی چې چاسي نو بس موږ پر دې خوا راووتو دغه ته ډالۍ بس کبیر ځان دی نور انډوالان دي زلیا بس ظفر خان دی عبدالقدیر خان دی بس دا ټول د ډالۍ تاسو ډیره مننه. تاسو ته پاته وخت پاته ژوند نیکمرغه. ډیره مننه چې مرکې ته حاضر سولاست. ستاسو د لا بریا په هیله. ستاسو هم د لا په هیله خدای مو خوشحاله روغ جوړ آباد ولره. ډیره بس ټول عمر دا ښایسته خپرونې ښایسته ژوند یې ښایسته خوشحاله زندګي یې ډېر ښه خوندي. خوشحاله اوسئ. د ملت غږ راډیو د یوټیوب چینل کتونکو جانان ورسره وغږېدلم. خوشحاله ځوان و. دلته ښکلی ماحول دی ښه شینګیا یعنې هر کس که کوچنی وي که لوی وي هغه خپله میله ترسره کوي ډېر ښه خوند کوي. تاسې هم میلې ترسره کړئ هغو سیمو کې چې تاسې ډېر خوشحاله کېږئ. بیا هم راسره اوسئ تر څو چې تر نورو ځوانانو ورځم زه له تاسو سره یم. ګرانو ښایستو لیدونکو بیا هم سلامونه. هیله ده چې ملتیا به راسره کوئ په د همدغه میله ځای کې. دلته زیات میلهوال چې کله راځي په دغه ساحه کې بیا عکسونه زیات اخلي عکسونه زیات نیسي تر څو بیا فیسبوک ته همداسې د ځانه سره وساتي ځکه ځوانان چې کله دلته راځي هر میله ځای ته بیا نو عکسونه زیات نیسي. د دغه ورور سره بیا هم مخ شوی یم. دا چې څوک دی د ده څه پخپله پوښتو. سلامونه. وعلیکم السلام. لومړی سر کې ستاسو کارمندانو ته او ستاسو د راډیو ټولو غړو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ به یاستئ. زما نوم عبداللطیف ده. د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ اوسېدونکی یم او په کندهار پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس په ښوونځي کې زده کړې کوم. او څومره ښه ډېره مننه. نوم دې څه و؟ عبداللطیف مبارز. عبداللطیف مبارز جان سره په عینو مینه کې په یو ښایسته چاپریال په یو ښایسته ماحول کې په میله ځای کې قرار لرم. عبداللطیف جانه تاسو راته ووایاست چې کندهار ته راغلی یې. ستاسو زده کړې څنګه دي؟ زموږ د زده کړو مرحله هم تقریبا اخر ته رسېدلې ده. موږ وروستي سمستر کې یو نو تقریبا یوه نیمه میاشت وخت پاتې له خیره سره فارغېږو. به طبعا ډېرې جالبې خاطرې او ډېر څه موږ له قندهار څخه درلودل. داسې د افغانستان هره سیمه ښکلا او ځانګړی خوند لري. همدارنګه د افغانستان خلک ډېر ښکلي دي. داسې دلته پښتانه ورونه دي. طبعا موږ ډېر ترېنه خوشحاله یاستېږو او مننه له دوی څخه چې له موږ سره په هره برخه کې کومک کړی ده. هغه که درسو په برخه کې وي همدارنګه که نورو برخو کې وي دوی راسره ډېره مرسته کړې ده. ډېر منندوی ورڅخه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ سرلوړي اوسئ ګرانه دوسته. نو بس موږ هم هڅه کوو ملت غږ هڅه کوي چې تر څو د هر وګړي هر فرد غږ پورته کړي تر څو د هغه سره د زړه خواله وکړي. دا چې میلهوال خپرونه ده مهرباني وکړه نو ته څه راسره شریکوې ښایسته ټوکه راته وایه زمزمه همداسې که چیرې یوه جالبه خاطره یې خوږه یې ترخه وي نه هېرېدونکې وي هم یې شریکولی سي ځکه چې درسونو یو وخت داسې خستګي یې درسونه زیات سي نو طبعا دغسې حالتونه سره چې کله مخ سي بیا نو راځه د خیر سره اوس بړاس وباسه. زه به یوه جالبه خاطره د یو ملګري به مې درته وایم. هغه نو لومړي سمستر ته راغلی و. تقریبا موږ په دویم سیم کې ولو. نو هغه چې کله راغی دلته تر سهاره پورې ماخوستن حرکت راکړی. سهار راورسته
نو پانتون ته لاړه بیرته سې راغی موږ هم پانتون ته تللي وو چې بیرته اتاق ته راتللي نو دی په تېښته بریالی سوی بیرته کابل ته ځان رسولی دا مې ډېره خوشحالي وه خاطره ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ مهرباني وکړئ په وروستیو کې عبداللطیف جانه میله وال ته څه پیغام لرئ چې دلته راځي باید څه ډول میله ترسره کړي همداسې که نور پیغام یې هم یې شریکولی یو دوه پیغامه به زه وړاندې کړمه درنو هیوادوالو ته لومړی میلهوالو ته داسې هر چېرته هرې سیمې ته موږ ځو باید د هغه ځای اول نظافت مراعات کړو او بیا له هغه خلکو سره داسې رفتار وکړو چې خدای مه کړه چې زموږ له اخلاقو څخه اغېزمن نه سي یعنې مثلا منفي عکس العمل راڅخه ونه کړي یا له موږ څخه خفه نه سي او دویم داسې په افغانستان کې الحمدلله اوس سوله راغلې ده اوس د دې وخته چې امن ده او باید تعلیم وکړو تر څو دغه هېواد ته ترقي ورکړو او داسې ښایسته ښایسته ځایونه جوړ کړو او همدارنګه د خپل تعلیم په مرسته باندې یو ښایسته هېواد ولرو خوشحاله اوسئ د وخت راکولو څخه مو ډېره مننه ژوندي اوسئ تاسو ته هم ښه وخت ډېره مننه بیا هم راسره اوسئ ګرانو لیدونکو بیا هم په خیر راسئ دا چې د خپرونې څه نه څه وروستنۍ شیبې دي خو بیا هم په دغه شیبو کې دغسې ښایسته ځوانه سره ښایسته غاړې اغوستې ده ډېر خوشحاله دی او جالبه دا ده چې د ګلانو په منځ کې یو ټول ځوانان خوشحاله دي خوشبیني احساسوي او د ګلانو داسې تازه تازه بوی ولاړېږي ډېر ښه خوند کوي نو دته سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام خوشحاله اوسئ ماته او لیدونکو ته ښایسته نوم یاد کړئ ټولو کارکوونکو ته د ملت غږ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم ډېره مننه خاصه توګه تاسو ته خوشحاله اوسئ او کامرامین صاحب ته ډېره مننه بس ستا سلامونه ته زه او محترم کامرامین صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو وایو ښایسته نوم یاد کړئ نو ځکه زما نوم خو سیف الله د پکتیا څخه یم دلته محصل یم په کندهار کې او د تفریح لپاره نن چې رخصتي ده د پوهنتون نو موږ په رخصتي باندې راغلي او چکر وکړو سیف الله د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ اوسېدونکی زه خو د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی یم نو بس شناخته سوه یو وخت موږ زرمت ته ځو بیا ډېره مننه خوشحاله اوسې رحمت شاه زرمتی دې راپه یاد کړي نو بس آباد اوسې ته دا راته وایې چې پوهنتون درسونه مو څنګه دي او کله چې بیا د جمعې ورځ چې دلته راځئ په میله میله څنګه لمانځئ څومره ورته تلوسه ده جمعې وروسته ستاسو چې باید میله ترسره کړئ ولا ماشاءالله د پوهنتون درسونه خو بیخي ښه دي او د جمعې په ورځ چې موږ په کومه رخصتي باندې راځو نو دلته یا کرکټ کوو یا فوټبال کوو او یا هم د انډیوالان سره ساعت تېروو او ځینې لوبې ترسره کوو دلته په ګلانو کې تاسې شتون درلوده عکسونه وایه بس یعنې داسې خوشحاله ځوان یاست بلکل خدای پاک مو بس همیشه آباد لره د څه وخت راهیسې کور ته نه یې تللی ولا په اختر کې چې راغلی و بیا له هغه راهیسې تقریبا یو څه وخت ووت چې موږ کور ته نه یې تللي اوس چې دلته راغلو موږ عکسونه اخیستل او تفریح هم کوله ډېره مننه آباد اوسې خوشحاله اوسې څه پلان لرئ یعنې درسو ته تر کومه حده چې تاسې رسېدلي یاست همداسې ادامه ورکوئ که نه یعنې نور کارونه یې وخت داسې چې زیاتره اقتصادي ستونزې راسي هغه ځوان ډېر ښه روان دي په درسو کې خو بیا متاسفانه چې هغه بس نیمګړې پاتې شي بلکل د یو محصل ژوند خو په هر وخت کې له ستونزو سره مخ وي څه نه څه اقتصادي مشکلات وي مسافریان وي همداسې څه نور مشکلات وي د کورنۍ لخوا یې نو موږ همدا پلان لرو چې خپل استقامت به تر پایه پورې کوو انشاءالله ډېره مننه کندهار دا کومه سیمه ده کندهار عینومېنه نو ډېره مننه د دې نو بس کندهاري ورونه ستا سره څنګه ژوند کوي ماشاءالله کندهاریان له موږ سره ډېر ښه دي او ښه وضعیت را سره کوي او تر اوسه خفه کړي نه یو او ډېر ښه خلک دي موږ ترې خوشحاله یو اوس د خیره سره جمعې ورځ تېرېږي او میله ختمېږي ته زموږ کره ځې که موږ ستا کره ولاړ سو نه نه ژوندی اوسې که له موږ سره خو ځئ خو هېڅ مشکل نشته اتاق د ځای آزاد ده او هېڅ مشکل ډېره مننه تاسې آباد اوسئ خوشحاله اوسئ باید موږ ستاسو ډېر خدمت وکړو نو دا چې
مینوال همداسې لیدونکي تا ګوري اوري مهرباني په وروستۍ کې داسې که چون وخت ګورو وخت هم پای ته رسېدلی څه پیغام یې داسې چې ستا په زړه کې د ډېره وخت څخه وي چې باید ته هېوادوالو ته ووایې او هغه ته نسې کولی اوس چې دا موقع ده په لاس د رغی ده نو مهرباني وکړه. زما ارمان خو په لومړي سر کې دا هغه ده چې موږ په لومړي سر کې باید ټول هېوادوال سره یو موټی یو او کندهاری او پکتیاوال او لوګری همدا شان دغه نومان باید یو افغانستان مثلا زما مقصد دا ده چې تعصب سره ونه کړو ټول یو افغان یو یو هېواد ته کار کوو او د یو هېواد لپاره باید سوکاله او ارامي راوړو. ډېره مننه. باور دې وسه چې موږ هڅه کوو چې تر ډېرو میروالو پورې ورسو. دا چې تاسې په دغه ځای کې راڅرګند سولاست موږ ستاسو سره ولیدل ډېر زیات خوشحاله سولو. باور دې وسه چې دغه حالات ډېر ښه خوند کوي. که ته د پکتیا یې زه د کندهار یم باور دې وسه چې د یو افغان په نامه چې کله غږ کوو دغه موږ ته ستر ځواک دی او ستره خوشحالي ده. بالکل ټول زموږ ورونه دي که کندهاری ده که هلمندی ده که پکتیاوال ده او کابل ده ټول یو افغانستان ده او ورونه یې سره. بس نو زنده باد افغانستان تل دې بس دغسې ځوانان لکه ته ژوندی دي. نو خوشحاله اوسئ. ستاسو څخه ډېره مننه. که په وروستیو کې چاته سلام واستوئ مهرباني وکړئ. سلامونه غزه کوم په میدان کې عمر نیاز ته او په کابل کې عبداللطیف ته او بیا هم کابل کې کهار ته او همدارنګه په زرمت کې زما ورور سي ده رحمت الله جان ته ډېر ډېر سلامونه کوم. خوشحاله اوسئ. ستاسو د وخت راکولو څخه ډېره مننه. مننه. ژوندي اوسئ. پتمن اورېدونکو د ښاغلي ښایسته ورور سره وغږېدلم د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی ډېر زیات خوشحاله ځوان و. پتمن اورېدونکو دا چې وخت ډېر کم دی او میلهوال زیات یې هرې سیمې ته چې کله ولاړ سم باور دې وسه چې صمیمي صاحب تا ته وایم همداسې لیدونکو تاسو ته وایم ډېر خوشحاله سم. زما خپل همدا میله وې. تاسې آباد اوسئ. پتمن اورېدونکو تر بیا بلې خپرونې چې زه حکمت الله حکمتي د کیمرې تر شا ښاغلی یونس صمیمي ستاسو چوپړ ته راځئ. اجازه راکوئ پر ستر او مهربانه سرسلطانان وسپارو. ښه وختونه د یو بل قدر وکړئ احترام یې وکړئ ځکه ژوند همدا دی چې باید موږ فرصت ځینې واخلو یو بل زیر نه کو او ژوند همدا دی چې یو بل ته خوښو وبخښو. نو بس ښه وختونه ولرئ. الله مو روغ لره. خوشحاله اوسئ. بس نو ست سلام.